له پاکستان څخه د افغانانو شتمنیو د لیږد په اړه خبرې شوې دي. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د امپراتور ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ته. اسلام آباد کې د اسلامي امارت سفارت چرسامبالي د پاکستان د لنډمهالي حکومت له کورنیو چارو وزیر سره د افغان کډوالو د شتمنیو او وسایلو د لیږد په تړاو خبرې کړې دي. د افغانستان اسلامي امارت د سفارت چرسامبالي پر ایکس پاڼه لیکل شوي چې په دغه کتنه کې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره پر مناسب چلند هم ټینګار شوی دی. د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې رئیس خنجان الکوزي رسنیو ته ویلي چې له اسلامي امارت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې له پاکستان سره خبرې وکړي ترڅو زموږ د پانګې خرابې نشي. نوموړی زیاتوي چې سیندونه شته، پانګه شته، موږ یوازې کارخونې نه لرو، هلته موټر شته، هټۍ شته او کاروبارونه شته، موږ هلته پانګونې کړې دي. تر دې مخکې د پاکستان د لنډمهالي حکومت د کورنیو چارو وزیر ویلي و چې افغان کډوال 50,000 افغانۍ له ځان سره وړلی شي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سرپرست هم غواړي چې افغان کډوالو ته اجازه ورکړی شي چې خپله ټوله شتمني راولېږدوي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن خقاني رسنیو ته ویلي چې دوی باید خپل اصول مراعات کړي. په زور نیول، شړل، د کورونو ورانول، د دوی مال ضبطول دوی باید دا کار ونه کړي ځکه موږ ګاونډي هېوادونه یو او له یو بل سره نه بېلېږو. د افغانستان د سوداګریو پانګونې خونه هم ټینګار کوي چې افغان کډوالو ته اجازه ورکړه شي چې ټوله شتمني له ځان سره راوړي. د سوداګریو پانګونې خونې مرستیال محمد یونس محمد رسنیو ته ویلي چې په ټوله دنیا کې د پانګې د لیږد لپاره قانوني مقررات شته دي. افغانان د حق لري چې خپله ټوله پانګه او توکي هېواد ته راولېږدوي. هغه زیاته کړه چې افغان حکومت په دې کار پیل کړی او سوداګرۍ وزارت کې پر طرحه باندې په شدت کار کیږي ترڅو د افغانستان د پانګو لیږد لپاره چمتوالی ونیول شي. د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي بیا پر دې باور دي چې له پاکستان د افغان کډوالو د شتمنۍ لیږد به د افغانستان د پانګونې په وده او اقتصادي پراختیا کې ګټور تمام شي. اقتصادي شنونکي محمد نبی افغان څرګنده کړه چې یوه بیا زمینه دې ته برابرېږي چې موږ مسلکي خلک راول او ویږمرو ځکه دوی په پاکستان کې ډېر څه زده کړي او دا زموږ په اقتصاد کې ښه رول لوبولی شي. د دوی پانګو د لیږد لپاره باید حکومت یو میکانیزم جوړ کړي. تر دې مخکې د افغانستان پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ویلي و چې هغه افغانان چې په پاکستان کې ژوند کوي په بېلابېلو برخو کې د 3 میلیارډ ډالرو په ارزښت پانګونې کړې دي.